وړاندې که تاسو 2 بچي راوړي دا ویډیو ګورئ او قلار شئ. که تاسو بوډاګان یې دا ویډیو مه ګورئ، هیڅ ضرورت نشته. که تاسو واده نه یې کړی بیا خو یې خامخا وګورئ. دې معاشرې له یو ښه انسان ورکول غواړئ بیا دا ویډیو وګورئ. د ټولو نه وړاندې تاسو به هغه خلک لیدلي وي، هغه مشران به مو لیدلي چې هغو سره کینې اکثر خپلې سختې بیانوي چې زموږ په پخوا په زمانه کې به موږ داسې سختې تېرولې، داسې به مو کول، داسې به مو کول. کله کله خو پکې مشران ډېر زیات خواږه خوا به مونږ شتۍ وړه کولې او خوړې به یو ورځ په کلي کې شتۍ ختمې شوې، لاړو د لرګو ماشین ته، بوره م راوړه د هغې نه م ډوډۍ پخې کړې. نو خبره مې دا کوله چې حالات په بدلېدو دي. مخکې به موږ د خوراک څښاک کې خرډینګ به ورته وي، هغه به راته میلاوېدو، د جوارو ډوډۍ به وه، پراټې به راته چې کله به مو تروريانې راغلې به راته میلاوېدې. او داسې میلمه سره به موږ چېرته سانګسرې کونله مې ورته وایي که ډونګه ورته وایي څه شی، هغه به مو سره وخوړل. اوس حالات په بدلېدو دي. تاسو ته به یاد شي کله به میلمانه راغلل زموږ کره به دا کیکونه بسکټ به راتلل، شاید چې اوس هم وي، لکه پرنس بسکټ واخلئ، په هغې کې به کریم و په منځ کې، دغه 2 کیکونه یا بسکټ به یې په هغې پورې نښلولي. نو چې کله به دا میلمه لاړو موږ به ډېر خڼ شروع کړو، نو د هغې نه به یې هغه یو بسکوټ چې کوم دی هغه بسکوټ ورته کې بسکټ به یې را جدا کړو، او موږ ته چې به کم میلاو شو د خدای قدرت ته ګوره اکثر به پورې دا کریم نه و. نو بیا خو به یا د بل کس سره زموږ ویمه و جنګ به، او یا به د مور سره وه چې یاره ماته اوس بل لګه. اوس حالات ورځ په ورځ بدلېږي. اوس خلک وړې وړې خوشحالیانې مانځي. د سالګرې منع وهل مخکې کوپر و، حرام و، اوس حلالې شوي دي. زموږ په وخت کې خو تصور هم نه کېدو، داسې کیکونه موږ نه دي لیدلي. اوس ښه غټ غټ کیکونه وي، کریم پې له پاسه وي، مخکې به پکې کریم بندول، اوس ښه غټ او په کریم کې ولامبئ. دغه به هلې ماشوم ته به ګفټ اخلي، هغه به ورته بندی ورکوی به، د هغه خوشحالي یو په لس کېږي او چې نه کوي هغه نور معاشرې ته ګوري. دا څیزونه په موږ کې راځي. بله خبره دا ده چې مخکې به ودونو زنانه به راغلې، یو میاشت به یې دا تمبل وهو، خانک به یې وهو، ټپې به یې کولې. هغه زنانه چې به کله واده وشو هغه به لاړې او بیا چې د هغه کور کې به څوک پاتې شو، د هغې نه به یو 2 پاتې شو. دا طریقه به داسې روانه وه. یو میاشته پورې به د واده هلک ته کوټې ته، مخکې به ورته مونږ کوټه وایي، اوس ورته خلک بیډروم وایي او کمرې ورته وایي. نو هلک په کوټې ته نه شو تللی. غریب چې به لاړ نو اکثر د هغه ښځه به زړه شوي وه که نه، او یو بل به ورته بیا ډېر ناشنا ښکارېدل. هغه د واده هغه هر سره به ختم شو. اوس هر سره ډېر زر روان دي، ډېر فاسټ روان دي. موږ په یو ورځ کې درز غرب واده، ومه، خوراک څښاک او بیا هنیمون، دا هر سره په یو ځای وکړو، ښه خوشحالیانې وکړو. خو د حال کې که وګورې خلک ډېرې زیاتې خرچې کوي، او بیا د زنانو جامې، میک اپ، او بیا چې کم جامې هغه دغه کې هغه په مرګ کې نه اوري، چې کوم یې په مرګ کې اغوستې هغه په خیرات کې، دا څیزونه زیاتېږي. د دې دپاره ښه خبره ده. طارق جمیل کاکا خو زه دلته نه یادوم، خو خیر بجلیګر مولایي صاحب یوه خبره کړې وه، غړت لږ کم کوئ چې دا بچي کم راشي. حالا دا غړت کم کوي. زما هېڅکله هم دا مقصد نه دی چې زه تاسو ته ووایم چې تاسو دا غړت لږ کم کوئ. د دې څه طریقه یې کار کومې پیسې چې موږ د ماشوم په دې قپڼو ورکوو، د ده په سالګرا یا عام هم د ماشومان په دې څیزونو باندې ډېر خوشحاله وي، باید چې دا موږ په صحیح ځای ولګو. دلته د ایکسپلینیشن ضرورت نشته. بله خبره دا ده زموږ په غاړه باندې د ماشوم تعلیم، صحت، روډ، سړک، دا هر سره د حکومت دی خدای زموږ په سر راچولی دي. بیا کور، نو اوس په کور کې چې ته 2 ماشومانان راوړې، 8 راوړې، 10 راوړې، سبا ورځې تر اوسه پورې موږ ډېر خوش قسمته یو چې په دې حالاتو کې بیا هم موږ ښه تعلیم حاصل کړی دی، دې ځای ته را رسېدلي یو. خو د دې نه بعد اخوا دا څیزونه موږ سټاپ کړو. وجه دا ده که موږ ډېر بچي راوړو، ګراني اسمان ته رسېدلي ده، او د عمران خان حکومت دی. الله دې تاسو ټول خوشحاله کړي، تاسو ټولو په نره وټ ورکړی دی. اوس خیر پرېږدئ. نو خبره مې دغه کوله چې تعلیم د ټولو نه اهم دی چې هغه په موږ حرام کړی شوی دی. موږ ته چې کوم ځای 10 یونیورسټیانې په کار دي، هلته راته یوه هم نه راکوي که نه، او یا یوه راکړي ډېر په احسانونو باندې،
ځینې خلکو ته د 10 یونیورسټیانو ضرورت یې هغه ته یو ورکوټی شان کمپس ورکړي. د دنیا آبادي چې ده هغه ډېره په تیزۍ سره روانه ده او بیا پښتانه بیا په داسې حالات کې دي چې هغه نه خپل وسایل پکارولی شي او نه د حکومت نه څه اخیستی شي. نو موږ به په ځان سخته تېره کړو، سخته دې نه تېرو، موږ دې ګولۍ ډسپرین مسپرین سره خورو که نه، دا طریقه کار دی موږ ودرو، کم بچي دې راوړو. بل دنیا ته په 4 سکنډه کې یو ماشوم راځي، په 105 منټه کې یو کس مړ کېږي. وجلو سره زموږ لینډین زیات دی نو وجلی کېږي نه، مړ کېږي. هسې د دنیا آبادي 1% په کال کې زیاتېږي. د پښتنو آبادي اوس چې کومه لیکلی شوي ده دا چوټ دروغ دي. په دې کې ټول دغه چې دی هغه پنجاب ته ورکړی شوي ده. پنجاب آبادي زیاته شوي ده. هلن کې بچي موږ 10-12 راوړو. یو کاکي لا په غی کې ناس نه وي، لا دادا ماما یې نه کړي چې موږ بیا پسرلی راوستی وي او ګلونه یې کرلي وي. نو پښتنو باید چې دې څیزونو ته پام وکړئ او د دې ډېرو بچو راوړو نه قلار شي انشاء. را روانې کومې ویډیوګانې چې دي هغه به هم په آبادۍ باندې وي، د ماشوم په تربیت باندې او ژوند به څنګه کوو. تر هغې پورې بیم باق.